السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم د ډیلي روټین د بلاګو څخه یو بل بلاګ نن له خیره سره د افغانستان د کوڅې خوراک یا سټریټ فوډ در باندې وینم. نو یو د مشهورو خوراکو څخه چې په افغانستان کې ډېر خوړل کېږي شورنخود دی. نو نن راغلی یم له خیره سره دلته یو ځای ښایسته شورنخود در باندې وینم. نو کیدای شي د ځینو دوستانو ډېرې خاطرې مو ورسره تړلي، نو خاطراتو یادونه به ورسره تازه شي. نو راځئ له خیره سره بلاګ تر پایه تعقیب کړئ، نو وبه وینئ چې د افغانستان د کوڅې یا د سړک د سر ورته وایاست، د ریړیو خوراک ورته وایاست، په انګلیش کې خو سټریټ فوډ ورته وایي. نو لکه دغه وینې، نو دلته نږدې یو ځای ورته درېږو، نو دلته درېږو له خیره سره خوراک ځینې کوو. نو راغو دغه دی. السلام علیکم، څنګه په خیر خیرت پې جوړ یې؟ طبیعت ښه دی؟ په خیر یې؟ څنګه دي شورنخود څنګه دي؟ ښه سوداوې مو څنګه دي؟ ښه موږ ته به شورنخود راکړې، صحیح ده؟ نو دی له خیره سره اماده کوي. نو هغه اوس پټاټې ورچي، نو دغه نخود دي. نو ډېر قسم قسم شیان ورچي. دا سلاد دی مقصد. مازدیګري ټیم بس موږ کله کله خوراک ته راوځو. مالګه د مهم اجزا دغه دي، هغه مهم شیان. دا بیا سرکه ده. ښه دې ته بس ښه دا معنا کورنۍ. دا بیا ښه ابریکاټ ساس دی، یعنې دا بیا مستې دي. راغلی له خیره سره زموږ خوراک. چیرې به کښېنو؟ چوکۍ دې خواته راواخله، بس دلته کښېنم، صحیح دی. نو خیره سره شورنخود اماده سول چې بې خوند در باندې ووینم. چې خوند خو نو تاسې نه معلومېږي، زه به خالي درته ووایم چې څنګه خوند یې دی. واقعیت هم زه چې کله کله خورم نو ډېر ښه خوند کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. هر وخت چې زه راسم ته پر ما تویېږي، نه دی؟ نو ډېر خوندور دی ماشاءالله. خپل یو رقم پخوانی خوند لري، یا پخوا وخت سړي ته ور یاد کړي. نو شاوخوا داسې نور د خوراک شیان هم پیدا کېږي، یوازې دا نه چې شورنخود دي، وریجې دي، وریجې دي، کباب دی، او د شاوخوا په سټورو کې هم شیان شته. نو زه به تر هغو پورې دا شورنخود خورم، تاسې د دې شاوخوا منظره در سره ووینئ. دا نو بس د میلې او د دغه ځای دی، د منظرې ځای دی. دلته ډېر خلک بس مازدیګر چې خوراک کوي راځي. او بل دا خاصه مثال دا سمه راځي نه وخت
نو راسه استاذه ډېره مننه قربان دې سم خیر اوسې ژوندی اوسې بیخي خوندور و ډېره مننه نو الحمدلله شورنخود مو وخوړله ډېر خوندور ول نور نو داسې ورته وګورئ دغه ټوله ساحه چې ده دا د مازدیګر هغه ځای دی چې خلک راځي بس خوراک کوي میله کوي نو ډېر خوندور ځای دی نو رش و کش ورباندې زیات د مایانو په واره ورته وایي دغه ساحه ده نو نور هم د خوراک شیان شته دلته شاوخوا چې اوس په مخکې کول در باندې وبېوینم جان کله نو اوس به ولاړ سو دغسې یو بل ځای به له خیره سره کښېنو نو چای مو راخیستي دي په دې شیرنخودو پسې به له خیره سره یو ګیلاس چای نوشیجان کو نو بیا مازدیګري ټیم چې د لمر ولویږي بیا هوا یخه سي بیا نو یو ګیلاس چای هم ښه خوند کوي نو چې راځئ را سره پاته سئ چې موږ چیرې کښېنو نو څه کوو نو دغه د شیرنخودو ساحه وه چې دا اوس د شیرنخود پکښې وخوړم اینو مینه په عموم کې داسې دی چې شینګیا زیاته لري نو ټول ځایونه یې د میله والو لپاره په زړه پورې هر ځای کښېنستی شي لمر هم تقریبا ولوېدی بیا نن سبا له په دې جوزا میاشت ده خو مخکې به په دې میاشت کې دغه ډېره وله ګرمي به ډېره وله نو سږ کال تر اوسه پورې ګرمي داسې خاص نشته نو ښه خوند کوي چې مازدیګر ټیم د باندې راووځي ډېر ښایسته وایي د ویلې پر غاړه به ولاړ شو نو داسې د لو والې پر غاړه باندې داسې ځو د باغ ساحې ته ځو له خیره سره دلته هم بس دغه دي د خوراک سامانونه خرڅېږي خلک ورته درېږي ویاله نو بس وچه ده سږ کال یې نه ده رایله کړې څو ورځې یې رایله کړې وه دا له نور وچه ده پخوا به دا وخت دلته خلک کښېنستله ښه اوبه به ولې په لو والې کې نو ډېر خوند به یې کوی دا مازدیګر ټیم اوس شی نشته په لو والې کې هسې کاغذان پکښې پراته دي دې خوا ته بیا یو ډېر ښایسته د انګورو باغ دی وی وبخښئ د انارو باغ دی ډېر په غټه ساحه کې پروت دی فکر کوم بیخي ډېر بوټي انار وي ډېر ښایسته مسجد هم دی یعنې ما اوس دا لاس ایستلی دی د باندې ډېر هوا فرق کوي نسبت هغه خوا ته دلته هوا یخه ده ډېر نو دا ټوله بس دا د خدای پاک د خلقت برکت دی چې دی د شینګیا یوه فایده یې دا ده چې هوا یخي هوا یخي تازه یي نو راغلو زموږ تقریبا پر همیشني ځای باندې ودرېدلو دلته کښېنو له خیره سره نو چای به هم وچښو بس نو مازدیګرۍ به انجوای کړو د ماښام وخت هم داخل شو نو موږ به له خیره سره دا چای وچښو پس له شورنخودو چای هم ښه خوند کوي ځکه لمر ولوېدی هوا یخه سوه نو د دې هواو فضا څه به خوند واخلو نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان